زما لوریانو ډېرې زیاتې وژړې وې امي زمونږ ابو خو زمونږ نه لاړو زمونږ غرور هم نشته زمونږ خو خپل کور هم نشته امي پرون ما ته لور ووایي امي چې زه وادېږم ما له به داسې جامو وینځنې مشین اخلې ما بچې الله په دې خپل ملک کې چې موږ په یو ځمکه سودا نه شو خرڅولی نو زموږ دا ملک نه به موږ کومه توقع ساتو ما له په دې خبره ډېر سخت افسوس راځي چې خدای داسې پارکونه جوړ کړي دي که دې کې چېرته یو غریبانانو ته غریبه کالونۍ جوړې کړي هغوی له ورکړي نو کم از کم را روان نسل خو به تباه کېږي نه که نه داسې حالات دی چې زما د خاوند د خپه خرابه وه هغه کټه ګوته وه هغې نه کټ شوه د خپې هغه بیا موږ هغې ته علاج نه شو کولی هغې کې چمجي وشو هغه دومره زیاته خرابه شو چې هغه وپړسېده هغې نه په خپله غوښه روانه شوه چې هغه ما هسپتال ته بوتلو ډاکټر وویل چې دا به زه داخل کړم او دی به اپریشن کېږي د جمعې په ورځ د هغې اپریشن و ما سره نه د اپریشن سامان و نه پیسې وي او په هسپتال کې چې څومره ډاکټران دي هغو ما ته چندره غونډه کړه زما د خاوند اپریشن وکړو زه د پی ډي اې دوراني صاحب ته 2 ځله لاړم میلاو شوم چې خیر دی زه ډېر او نن سبا خو بس خاوند که بوځم نو هغه به راخطی نه شي چې ویې ګوري چېرې د الله دپاره قرآن به ورته وړم بس د قرآن په خاطر به ورته چې مال اجازت راکړه ځمکه خو نه زه کور ته وړم او نه زما په نوم کېږي خو دا سودا خرڅوم زړه مې جاړي جړه ته څوک ته چا ګوري نه حالات ډېر زیات خراب روان دی ځکه چې یو انسان په بل انسان بالکل خوږېږي نه آرټس ایکشن موومنټ یو تنظیم دی د فنکارانو د هغوی دا دعوه کوي چې یاره موږ د غریبو فنکارانو سره امداد کوو نو داسې تا سره امداد نه دی کړی ما لکل بعض ټیم کې خلکو چې انټي ته ډرامو کې کار کوې او ته په د سړک سودا خرڅوې څه وکړم بچې زموږ د آرټسټانو دا حالات دی نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مورد علی کډلنګ ما د فرواز ټي وی لخوا موجود ما په پیښور کې د یو ډرامې په سټ باندې قدرمنو زموږ د عام پبلک د خیالي چې په ډرامه کې کوم آرټسټانی کوم هنرمندانی کوم اداکارانی هغه خوشاله ویني هغه چې دوی جوندم دغه څه بده خوشاله لړګي خدا سیس نشته داسي زموږ کم فنکاران دي کم هنرمندان دي دغه د جون شاته اکثر ډیر زیات تیری ډیر زیات دردونه ډیر زیات تکلیفونه دیو کې ما سره کوم هنرمند ولاړه ده د چې ما د کیمرې نه بیک کما خپل کیسه وکړم یقینا چې ډیر زیات دردمن کیسه وا ما به خپل ډیر زیات زړه خپه شو دی په کور کې چې کم تکلیفونه په دې تیر شوی دي په خاون باندې دی بچو باندې نو یقینا چې ډیر زیات تکلیفونه دي یې سره د وسلو خبر کو السلام علیکم وعلیکم السلام جی تاسو یو جهان مننه چې تاسو رالی زمانہ تاسو دا خبره ریکارډ کې دا زمونږ په پاکستان کې چې څومره خويندې دي هغه ته زما आवाज ورسېږي زه ډېر زیاته انتهایی دردمنه ما داسې حالات دي چې زما د خاوند د خپه خرابه وه هغه کټه ګوته وه هغې نه کټ شوه د خپې هغه بیا موږ هغې ته علاج نه شو کولی هغې کې چمجي وشو هغه دومره زیاته خرابه شو چې هغه وپړسېده هغې نه په خپله غوښه روانه شوه چې هغه ما هسپتال ته بوتلو ډاکټر وویل چې دا به زه داخل کړم او دی به اپریشن کېږي د جمعې په ورځ د هغې اپریشن و ما سره نه د اپریشن سامان و نه پیسې وي او په هسپتال کې چې څومره ډاکټران دي هغو ما ته چندره غونډه کړه زما د خاوند اپریشن وکړو اوس هغه کټ شوله اوس بیا ضرور لاس کو خپه د خپې ګوته کټه یادم اوس نه په دې کې خپه کټ شو هغه به زه باقاعده دوی ته وښایم هغه خپل خاوند به وښایم خپه به مغې وګوري په خپلو سترګو به وګوري چې آیا زه رښتیا وایم که څوک ما سره مدد کوي نو زما خاوند دې ګوري هغه له دې لاس په لاس ورکوي چېرې د هغې خیرات او زکات په حقیقت ځای کې قبول شي او په قبر کې هغې ته رڼا شي او هلته په کار راشي زه اوس دا وایم چې د خپه خو کټه ګوته ته نه لاړه اوس ته نه خپه هم کټ شوه نو ډاکټر اوس پرون ما ته وایي چې دې له د بیانې واخله او د دې علاج وکړه د دې خیال وساته نن یې راته ټایم راکړی و چې دې له به مونږ د ټانکي کولو دوباره به ورته صفایي کو بیا به له ټانکي کوو نو په هغې هم دومره دوباره صفایي سره دومره سامان لګي چې زه یې نشم افورډ کولی نو ما چې تاسو وکتلې نو ما یاره الله پاک نه مې خوشحاله شوم چې چلو د دې دا هغه ډېر مخکې دی کېدای شي زما اواز خلک اوري ما سره مدد وکړي مخکې ما سره خلکو مدد کړی نو زه اوس دا خبره کوم چې نه مې زوی شته نه مې خپل کور شته 2 لوریانې مې دي نو دومره راته وشي که نه چې د له مونږ علاج وکړو دا خپې نور رانه کټ نشي او خرابه نشي ولې چې زه یو ښځه ذات ما زه بار په پارکونو کې سودا خرڅه کړم که د خدمت په کوم کټ کې غول مچل شو نو ډېر زیات مشکلات ته ماته الله ته هر وخت جاړم چې الله ته په ما مهربانه شي په دنیا کې ډېر ښه خلک شته چې
چې په ما باندې به پسر لاس کی په ما به رحم وکړي ما سره به مدد وکړي انشاءالله تعالی د الله نه مې غټ امید دی. تا خپل خاوند په دې وخت کې مطلب خپل کټ بیمار دي ستاسو خدمت ته ضرورت دی دغه باوجود هم ته د ډرامې د سیټ تر غلي د خپل رزق د لپاره دغه د علاج د لپاره چې زبد 200 روپے وګټم جی که په الله تعالی یقین کې نو پرونم روټه نه د خوړل هسپتال نه رالم کور کې ترکاری څه شینو نو ما وزار روان بل لزا سنه څخه بغه بل په پیدا شي روټه خو پر دا واغه خو ما د کور خبره ده که زه نه خورم په ما به الله وخت کې خو زما د بجلی بل د ګیس بل د لپاره زه ډېر انتهایی پریشانم چې زغه نشم فټ کوا نشم ور کوله زما خپل کور نشته د زه ډېر انتهایی خپل کور نشته د زم چې الله را له 2 مرلی راکی حکومت مونږ لرا کولی شي خو څنګه هغه ته ورسېږو زمونږ आवाज ول څوک ورسېږي زمونږ فریاد ورته څنګه به پته ولګي مونږ سره به مدد وکړي الله نه زمونږ ډېر عزت امید دی ولې چې مونږ اوټونه اچو نو زمونږ اوټونه هم ډېر غټ طاقت د غټي وټي استاد علاوه بل څوک نشته زمانه علاوه څوک نه زمانو تا کو پس کو په ډراما کې یا پس کې کارو کو خو ټیک ته رزق به خوري کني سم نشته اسم نشته نه جی ولې زمانو کرشتانه پار کې ما سودا خرڅوا غم د پی ډی ولا ز بند کړم عثمان کې سودا خرڅولا جی پس ما کوم بسادر واچو دغه پاپړ او بسکټ وغیرہ دا خرڅم پاره کې دومره شي چې زه یو مل پیک او 2 روټه ځان ته پیدا کول شم ولې چې دومره ګټه نشته ته یو اداکار یو وکټر یو نوم د یو مقام دی په معاشره کې ته چې په سړک باندې په پټوات باندې پاپړ خرڅې د خرڅې دا ډیره د خبر نه ده بس خلک ګوري خلک افسوس وکي چې دا مالکل بس ټیم کې خلکو چنټي ته ډرامو کې کار کې او ته په د سړک سودا خرڅوم سو کوم بچي زمونږ د آرټستانو دا حالات دي نو الله دې را باندې رحم وکړي چې زمونږ آرټستانو ته کورونه ورکي چې ته په آرټستانو خیال وساتي ولي چې دام زمونږ یو نوکری ده زمونږ یو خدمت نه عوام خوشاله ول دي عوام په مخ باندې خوشحالي خندار واستل دي خو الله دې وکړي الله سره خو څه کمی نشته. آرټ سیکشن موومېنټ یو تنظیم دی د فنکارانو دا دعوه کوي چې موږ د غریبو فنکارانو سره امداد کوو نو دا ستاسو سره امداد نه کړی جی ما سره غوغي فل الله نه دی کړي زما خور خپل ماته ملای ماته وغیله 1000 روپیا را لګلی دی غي سره کړی دی ولې چې دغه شپږ اپریشن وشوي په شپږ اپریشن کې غیر غلی دی بکره ته پوس کړی دی او ما سره الله چا نه دی تاسو سره چا نه جی ما سره ډاکټرانو کړی دی چې اپریشن سامان را کړی او یو 2000 روپیا را کړی چې بار نه سودا هغه می پیروړل او زما د خوند اپریشن کو نن هغه ټانکی به کولاوي دنه په پکټوره صفای کې غینه پی بېږي وینه بېږي نو هغه نن زمانه د ریکارډینګ په وجه پاتې شو مې زه د بجلی بل لپاره خو بس پیدا کوم کنه نو پرس کو دا تانن پرس کو دیاړي وګړه زر درکړي 2000 درکړي 3000 درکړي دا ته بل کې ورګنده خاوند علاج بس چل کې بیا بس الله مالک دی نو الله نه غواړم نو بس خیر وته غواړم خیر ما سره بل الله نشته لونه دی واده شوی کنه پکور دي نه جی هغه پکور دی غلا واده هغه د واده کوی دنه دا خو ډېر لوی خرچي دغه بس چل کې بس الله مالک دی نو الله سره خو رسشته لا بس لا نشم ورکول چې ما باندې کله خدای پاک رحم وکړي بیا وکوم ان شاء الله تعالی اوس لا اسم نشم کولی زه بس زه تل هر وخت الله ته جړم چې الله ته په ماره هم کې الله ته په یو کمره باندې پاس په سیمټ کې ونه کولای شنو یا الله ته په ما مهربان ان شاء الله ته مال خپل کور راکې یو کمره راکې خو خپل راکې پدې کزم رشم زما لوريان خو په عزت وکنه په عزت خو به وي خاوند بیمار دی خاوند می بیمانه خاوند می بس روان دی ځکه چې زه اوس هغه ته علاج نشم کولای د بیان ورتنی غدومره ګهر زخم دی د خپل چې په دیزه کې کټ کی نو هغه غوخه په دسره پټو کړي او بیا وته هغه د کینسر غوسه بیماری و کینسر خو نشته خو شوګر دی شوګر زخم نه ټکی روان دي سات نو شوګر بیماری چې کوم دی میاش کې 3000 روپیا خرچه راځي نو غزه څنګه فټ کول شم نشه میاش کې پرس کو څومره پور خرچه ده ستاسو کور د کرای د ارس بیل سره څومره خرچه بولته دغه ډیر زر راځي ډیر زر پرس کو دا سوق چې د دوی سره امداد کول غواړم د میاشتې خرچه ولا کول غواړم څونه پوری وي دغه 30000 راځي ځکه چې لزر بجلی بل راشي او 3000 د ګیس بل راشي او ګیس باندې همغه لسکونه خو راځي منګه کډیرم کوشش کو په منګ باندې راځي او خرچه چې دغه منګه گزاره کوم هغه مون کله خو کله نه خو بس په پیاز سړي سره به گزارو که خو دغه سره گزارو علاج سره بیماری سره د کرانو بیل زمونږ حکومت ته دا اپیل دی چې کدي شي کماته دا بیل معاف کولو زغواړم چې داسې خلک به پکې وي داسې د لوی لو کسان به پکې چې هغه په وابډه کې وي هغه بل لاس راسي چې په ماره هم کې مانه د بجلی بیل ماته د الله په نامه معاف کی ما سره مدد وکي بس الله ته سوال دی زمالوريان ډیر زیاتو جوړوي امي زمونږ ابو خو زمونږ نه لاړو زمونږ غرورم نشته
موږ خپل کورم نشته امي پر ما ته لور وي امي چې زه وادېږم مال به داسې جامو وینځنې مشین اخلي ما بچې الله هغه به پوره کوي هغه مرمانونه وي چې مال به سامان کې مال به فرنیچر کې مال به دا کې مال به دا کې بس هغه ارمان دی الله پوره کوي د الله نه بل څه نشته او په دې دنیا کې دومره ښه خلک شته چې هغه خلک به ما سره مدد وکړي دنیا کې ډېر ښه خلک شته دنیا په ښه خلکو آباده ده ډېر ښایسته خلکو آباده ده بس زړه مې جاړي جړه ته څوک ته چا ګوري نه حالات ډېر زیات خراب روان دی ځکه چې یو انسان په بل انسان بالکل له خوږېږي نه خو د الله نه امید دی چې خلکو پاتې دنیا ده قبر ته وګورئ الله ته وګورئ یو غریب انسان یو مجبور انسان باندې رحم وکړي ځکه چې دومره دی که نه چې اوس هغه مریم نه او جوړیږي نه نو ما ته ډېره ګرانه ده یو طرف ته مهنګایي بل طرف ته بیماري بل طرف ډېره زیاته مهنګایي شو افسوس روزګار نشته حالات داسې خراب دي چې پاکستان په تباهۍ روان دي څوک پاسي څوک आवाज وکړي چې دا مهنګایي چېرته رانو په 200 په 150 روپۍ ټماټر دا ژوند به څنګه تېرېږي داسې افنه حضرتي شوه چې مور اولاد نه پېژني اولاد چې ده نو مور نه پېژني آیا دا ولې د حکومت ولې داسې را روان دی دا د ګرانۍ په وجه دا د دې بوره حالات په وجه موږ وایو چې زموږ پاکستان به ترقي وکړي ښه به شي په پارکونو باندې خو پاکستان ښایسته نه لګي په ونو بوټو باندې خو پاکستان ښایسته نه لګي کله کله چې افسوس وکړم چې یا الله په دې خپل پاکستان کې زه په ځمکه باندې سودا نشم خرڅولی الله جي نن په هغه پارک کې خلک زغلي هغه نه زغلي مانه سامان اوچت کی او ښځه ذات سره ظلم کول دا ناجیز دی ډېر زیات ناجیز دی ځکه چې هغې مو وایي چې د دې زوی نشته د دې خاوند بس په نشي مرګ په حساب دی نو زه به چېرته نه بچو ته پیدا کوم په غلا په ډاکه په دې خو نه کېږي تر کومه او الله دې هغه وخت نه راولي چې زه غلا او ډاکه وکړم نه بس الله نه مې دومره امید دی چې انشاءالله به زموږ په دې ملک دومره ښه خلک شته چې څوک به په ما رحم وکړي څوک به د الله دپاره ما سره مدد وکړي بالکل یقینا موبایل نمبر دی 0331 90 30 314 او دا مې نمبر دی که د واتساپ نمبر غواړي نو 0317 97273993 دا نمبر دی ایزی پیسه نمبر بدل شته ایزی پیسه نمبر مې په دا یو فون نمبر 0331 90 30 314 باندې مې ایزی پیسه ده د واتساپ ځکه خیم چې دا ډېرو خلکو به مخکې ماته وي چې ته واتساپ موبایل دا ټچ موبایل دی ماته په پیسو راولېږلې په ما یې واخیستلو دې دپاره چېرې مونږ چټ رالېږو مونږ دا کوو کو نه زه د ټچ موبایل لایقه نه وم ما زه پرې نه پوهېږم اوس هم خو د دې خلکو د لاسه مې اخیستې دی دوی زه چټ رالېږم سره به څوک رابطه کوي تا سره به څوک امداد کوي تا سره څوک ډونیشن کوي نو لازمي خبرې لپاره نمبر پکاري لپاره واتساپ پکاري جی نو هغې به هغه چټ راولېږلو هغه چټ به ما بینک ته ولېږلو نو هغې به ماله پیسې راکړي نو په دې وجه ما سره ټچ موبایل راغلی دی خو نو ما ټچ موبایل چل ماله نه راځي زه پرې نه پوهېږم خو بس مجبوري به وامې اغوستو چې هغې وجه د پیسې والا مونږ له ګرانه مونږ د بار مګ نه پیسې تاله په دې طریقه هغه ځان ایزي پیسه کېږي نه بار وطن نه نو الله دې راباندې رحم وکړي دا خو څه د ډرامې ته رالم تاسو مې وکتې نو ما ډېره زیاته خوشحاله شوم ولې چې ستاسو یوټیوب ماشاءالله ډېر زیات مخکې را روان دی او ډېر غټ ترقۍ کې روان دی نو ما ویل زه دې ته انټرویو ورکوم چې ما سره او زه به تاسو ته د خاوند خپا د ارث دا به بل خیم د دې علاج او جی تاسو که ما ته راغلی زموږ کور ته زه به ستاسو احسان نیکي منم چې تاسو راشي او زما خاوند باقاعده دې ته وښایي د دې خپا دغه دې هر څه وښایي چې دې یقین نشي آیا دا رښتیا وایي بس الله دې وکړي دا پیره مانه ماشومه فیل شوه دا درېیم کال دی بېګا ماشومه ډېر جو مورې زما ژوند تباه شو مې ولې بچې وایي موږ چې ساره روان شو موږ سره لنچ نه موږ سره څه نه مورې وایي زه ستا د دوکان بهر کومه وایي زما تعلیم خراب دی بهتره ټیوشن نشي نیولی ما بس زه ډېره مجبور یم چې زه د کور مخې ته سودا خرڅوی نه شم بارې به پره کې خرڅوم هلته مې پیډیا وله پرېږدي نه ډي جي مې پرېږدي نه دغې کسان مې پرېږدي نه په دې خپل ملک کې زموږ دا حالات دی په دې خپل ملک کې چې موږ په یو ځمکه سودا نه شو خرڅوی نو زموږ دا ملک نه به موږ کومه توقع ساتو ماله په دې خبره ډېر سخت افسوس راځي چې خدای داسې پارکونه جوړ کړي دي که دې کې چېرته یو غریبانانو ته غریبه کالونۍ جوړه کړي هغې له ورکړي نو کم از کم را روان نسل خو به تباه کېږي نه که نه دا زمان هم تعلیم په دې کور په وجه پاته شوی چې کله یو ځای کډه کله بل ځای کډه نن زما بچي داسې کوي
نو الله فنکار چې د پښتو خدمت کړي دغه کړي اب فارق کی سودا نشي خرڅول ډونیشن خو سره حکومت نه کی زمدار سره نه کی هغه سودا په خرڅولو ته نه کیږي نو بزا افسوس خبره ده نو الله دې وکړي چې په منګ رحم وشي چې خیر دې دا خو یو زنانه ده یو تور سری ده نو د بچو د لپاره خو دې سو کی کنه د بچو د لپاره خو دې ما پری دي کنه بس الله زمونږ د ډي جی نه مې دا اپیل دی چې الله د پر مال د اجازه راکړي زه د پی ډی ای دورانی سیب ته 2 ځله لاړم ملاو شم چې خیر دې زړه او نن سبا خو بس خاون کې بوزه منغه بر خطین شي چې وی ګوري شیر الله د پر قران به وتوړم بس ته قران په خاطر به وتم چې مال اجازه راکړه زمکه خو نه ذکر ته وړم او نه زما په نوم کیږي خدا سودا خرڅم ان شاء الله کیږي قدرمنو تاسو د خبره اور دی یقینا چې ما چې تاسو ته خاصه خبره وکړه یقینا چې هغه خبره دی په جون کې ډیر زیات ستونزې ډیر زیات تکلیفونه په تیر شي خاونه بیمار د خپم د کړ شي اوس د نور علاج دي سره پیسې نشته نو د خپل نمبر ایزی فیصل نمبر اکاونټ نمبر چې کوم دی هغه په سکرین باندې اوس چلون دی په خپل خپل باندې مو تاسو چې لس شل روپیا سل روپیا هر څومره چې د سره ډونیشن کول شي د سره امداد وکړي اوس په نزي اجازه وغواړم هر چاته چې خوشاله اوسه آباد اوسه الله فامان